السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې ویډیو کې په ورک ایکسپیرینس برخه باندې خبرې کوم، یعنی چې تاسو څومره ورک ایکسپیرینس یا کاري تجربه لرئ، هغه څنګه د ټي بي بي اس پورټال ته اضافه کړئ. د هر څه نه د مخه په ورک ایکسپیرینس باندې کلیک کوم. دا مینو ماته راخلاصیږي. په دې ځای کې زه اډ باندې کلیک کوم. وروسته دې ځای کې په کوم ځای کې چې تاسو کار کړی دی هغه انتخاب کوئ. مثلا افغانستان کې په کومه اداره کې مو چې کار کړی دی هغه ورته انتخاب کوئ. د دې نه وروسته کوم پوزیشن باندې م کار کړی دی هغه انتخاب کوئ. وروسته دلته ځینې پوزیشنونه هغه عنوان کې راوستي دي. بیا د هغې د مشخص کولو لپاره چې تاسو کوم مشخص کوم په بخش کې کار کوو هغه کولی شئ تاسو دلته ولیکئ. په دې برخه کې امپلایمنټ سټیټس کې که چیرته تاسو په همدې اداره کې اوس هم کار کوئ او دا انتخاب کوئ، نو بیا په دې اداره کې تاسو نه هغه غواړي سرټیفیکیټ درنه غواړي، نو هغه سرټیفیکیټ باید دلته اپلوډ کړئ. نو ما یو فارمټ جوړ کړی دی، که تاسو د دوستانو په کار و او فارمټ ورسره نه و چې څوک کار کوي، نو هغه ما ته په واتساپ کې میسج ولیکئ او ورک پلیس سرټیفیکیټ راته په واتساپ کې ولیکئ. زه به انشاءالله تاسو ته درولېږم. خو که چیرته تاسو دا وظیفه پرې ایښې وي او لیفټ ولیکئ، نو بیا دې سرټیفیکیټ ته ضرورت نشته. د یوازې د شروع تاریخ او د ختمېدو تاریخ تاسو نه غواړي. 11/4 او همدارنګه د 19/11/4 او په دې ځای کې تاسو نه غواړي چې په دغه برخه کې چې تاسو کار کوو کوم مسؤلیتونه تاسو درلودل. نو ما دا مخکې نه کاپي کړي وو. تاسو کولی شئ چې څو شیان یو د په کاپي کې او د پیسټ دپاره دغه په کیبورډ کې د وینډوز بټنه پلس د وي بټنه ووهئ، نو هغه ټول څه شیان چې تاسو کاپي کړي دي راځي، نو دې ځینې بیا تاسو راخیستلی شئ، کاپي کولی شئ. د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږئ. اوس که چیرته تاسو کوم بل ځای کې هم کار کړی، بیا د اډ بټن ووهئ، همداسې خپل معلومات اضافه کوئ. که بل ځای کې کار کړی، څو دانې تاسو کولی شئ چې څومره کار هم کړی هغومره اضافه کولی شئ، حد نه لري. 10 ځای کې هم کار کړی دی، د 10 نه زیات هم کړی، یو ځای کې هم کار کړی، بیخي هم نه دی کولی شئ دا تش پرېږدئ. او په دې ځای کې آی هیو کمپلیټډ یا که چیرته تاسو کوم انټرنشپ مو ترسره کړی، نو دغه ټیک مارک کړئ او د هغې معلومات دلته ورکړئ. په دې ځای کې اډ کېکاږئ. د اډ نه وروسته د هغې کومه اداره کې چې کوم مملکت کې چې تاسو دغه انټرنشپ اخیستی دی د هغه انتخاب کوئ. مثلا افغانستان په کومه اداره کې مو اخیستی دی، شمباخ ریسرچ سنټر. څو میاشتې و، 3 میاشتې یا 4 میاشتې، 1 کال، هر څومره چې و. په دې برخه کې د انټرنشپ چې کومې موضوعګانې پکې داخلې وي هغه تاسو دلته ذکر کولی شئ. ما د مخکې نه کاپي اخیستې ده، نو زه وینډوز وي بټنه وهم، دلته پیسټ کوم. د هغې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږم. په دغه برخه کې تاسو نه یو سی وي غواړي. سی وي کوشش وکړئ چې تاسو په ایروپاس فارمټ کې جوړه کړئ. زیاتره سکالرشپونه چې د ایروپاس فارمټ غواړي، ګرچې دا آپشنل دی، خو که په هغې فارمټ کې جوړه کړئ ډیره به ښه وي. د ایروپاس فارمټ سی وي ما سره شته دی. هر چا چې په کار یې یوازې په واتساپ کې ماته مسیج وکړئ، سی وي ولیکئ، زه تاسو ته همغه فارمټ لیږم. په همغه فارمټ کې تاسو خپل نومونه او هغه خپل معلومات اضافه کوئ، بس خلاص. دا ورته اضافه کوو. او د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږو. زمونږ دا برخه پوره شوله. او د دې نه وروسته د اکاډمیک کوالیفیکیشن برخه ده.
د اکاډمیک کوالیفیکیشن دا همداسې پرېښودل کېږي دې ځای کې هېڅ ضرورت نه لرئ چې تاسو یو څه پکې اضافه کوئ. د سوشل اکټیویټي ته وروسته راځم. ترکیه ایکسپیرینس کې په ترکیه ایکسپیرینس کې تاسو نه ځینې معلومات غواړي. ایډیټ باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو ته وایي چې آیا تاسو ترکیې ته تللي وئ او یا تاسو په ترکیه کې هستئ. نو انتخاب کوئ او که تللي وئ او یس ورته انتخاب کوئ. نو په دې ځای کې تاسو نه غواړئ چې تاسو څنګه د دې سکالرشپ نه خبر شولئ. نو په دې ځای کې تاسو لیکلی شئ چې دلته یې هغه هم درته درکړي دي سوشل میډیا یا هرې لارې نه چې تاسو خبر شوي یاستئ هغه ولیکئ. په دې برخه کې تاسو نه غواړئ چې آیا ستاسو کوم خپلوان د ترکیې سکالرشپ ګټونکی شوی و مخکې د تاسو نه مخکې یا اوس. که چېرته تاسو یس انتخاب که نو باید د هغې معلومات درنه غواړي او که نو مو انتخاب که نو بیا معلومات درنه نه غواړي. او د دې ترڅنګ آیا ستاسو کوم خپلوان په ترکیه کې شته دی او که نشته. که یس مو انتخاب که نو د هغې نه وروسته د هغې معلومات درنه غواړي او که نو مې انتخاب کو نو بیا هېڅ خبره نشته. په دغې ځای کې زه باید یو یادونه وکړم چې هغه څوک چې مثلا ستاسو ملګری وي یا خپلوان مې وي او په ترکیې د سکالرشپونو نه فارغ شوی وي هغه کولی شي تاسو ته ریکمنډیشن لیټر درکړي. یعنې تاسو لکه بله ورځ ماته یو مسج راغی یعنې هغه څوک چې فارغ شوي دي هغې کولی شي چې یو څوک د ترکیې سکالرشپ لپاره ریکمنډ کړي. هغه خپل سیستم ته ننوځي لومړی اکاونټ جوړوي بیا د ستاسو معلومات ورکوي او د معلومات نه وروسته هغې یو ورقه ډاونلوډ کېږي او هغه ورقه باید تاسو ته درکړي او تاسو یې بیا په سیستم کې اپلوډ کوئ. نو داسې یو سیستم شته دی خو یعنې که ځینې ملګري بیا ما ته داسې یو مسج هم کړی خو زه تر اوسه پورې فارغ نه یم زه هغه تاسو ته نشم درکولی. د دې نه وروسته د سیف بټنه کېکاږم. دا برخه هم تکمیل شوله. تر بیا درته ښې چارې غواړم. خوشحاله او خوښ اوسئ. الله مو مل شي.